پټ راز د ولسمشرۍ ماڼۍ کې پاتې پیسې. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ورځې مهم خبر ته. د سیګار د ریپورت پر بنسټ دوی ته داسې مشکوک ریپورټونه هم رسیدلي وو چې نږدې 15 میلیونه ډالر ولسمشرۍ ماڼۍ کې پاتې شوي وو او هلته د ولسمشر ځانګړو ساتونکو موندلي وو. داسې ریپورټونه هم شته چې آرک ته د طالبانو په نږدې کېدو دغو ساتونکو د دې پیسو د ویش پر سر لانجه هم کړې ده او د پیسې په 3-4 بکسونو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ اړوندو ګاډو کې ایستل شوي دي. د طالبانو لومړي وزیر هم څه موده وړاندې ادعا کړې وه چې طالبانو ولسمشرۍ ماڼۍ ته له ننوتو وروسته هلته نږدې 1 میلیون نقد ډالر موندلي وو. د سیګار د ریپورټ په یو برخه کې ویل شوي چې د حکومت له سقوط سره سم د ملي امنیت اداره هم د لسګونه میلیونونو ډالرو په غلا کولو تورنه شوي دي. سیګار وایي یوې سرچینې ورته ویلي چې د ملي امنیت عملیاتي بودیجې لپاره په 2021 کې 80 میلیون ډالر نغدي پیسې ځانګړې شوي وې چې یوه نامعلومه اندازه یې تر ډیره طالبانو ضد چارو باندې لګېدلې وې. دغه سرچینې ویلي د نظام د پرضد پر وروستیو میاشتو کې د دغو پیسو یو برخه لسي خلکو ته د وسلو په اخیستو او د خپلو سیمو د ساتنې په موخه ورکړل شوي وې. یو بل چارواکي بیا سیګار ته ویلي چې د اګست په 14 یعنې د کابل تر سقوط یوه ورځ مخکې دغه ډالر ورک شول خو یوه اندازه افغانۍ یې پرېښې وې. دا و چې د کلی خبر تر بیا ښې چارې ښه وخت.